نړیوال پولیس یا انټرپول چیرته دی او څه دنده لري؟ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. نړیوالو پولیسو ته په انګلیسي ژبه کې د انټرنیشنل کریمینل پولیس ارګنایزیشن وایي چې لنډ نوم یې ICPO دی، خو تر ډیره ورته د انټرپول کلمه کارول کیږي. دغه ارګان له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په 1923 کال کې جوړ شو چې دنده یې د نړۍ په کچه پولیسي همکاري او د جرمونو کنټرول دی. د انټرپول مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی چې د ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، انساني جرمونو، قاچاق، ترهګرۍ، نشه یي توکو، سایبري جرمونو، سیاسي فساد، کاپي حقوق او مالي فساد سره مبارزې په اړه مسؤلیت او دنده لري. په 2019 کال کې د انټرپول کلنۍ بودیجه 120 میلیون امریکایي ډالر وه. دغه ارګان کې 194 هیوادونه غړیتوب لري او د کارمندانو شمیر یې تر 700 کسانو زیات دی. د انټرپول د منشور اړوند دغه پولیس باید د سیاسي، مذهبي، قومي او نورو مسایلو لرې او خپلواک اوسي. اوسنی مشر یې د سویلي کوریا د پولیسو یو افسر کیم جنګ یان دی. انټرپول د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې یا جنرال اسمبلي او امنیت شورا یا سکیورټي کانسل د اصولو سره په سمون کې کار کوي او دوی اجازه نه لري چې کوم کس د خپلو پولیسو په وسیله ونیسي. انټرپول د جرمونو او غیر قانوني کړنو په اړه معلومات ټولوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. د انټرپول ټول معلومات په فرانسه کې د دوی مرکزي ډیټابیس ته استول کیږي. انټرپول د ریډ نوټس په نوم سره سیستم لري چې د غوښتل شوي یا وانټډ کس په اړه معلومات شریکوي. ریډ نوټس انټرپول پولیسو ته د کوم کس د نیونې او یا هم زندان ته د اچولو اجازه نه ورکوي، خو په دې برخه کې د اړوند هیواد له پولیسو سره مرسته کوي. د انټرپول له نیمایي ډیره کلنۍ بودیجه غړي هیوادونه ورکوي، خو نړیوالې ادارې لکه ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، د افریقا ټولنه او نور یې مالي ملاتړ کوونکي دي. افغانستان په 2022 کال کې د انټرپول غړی شو چې نږدې 100 کارمندان په افغانستان کې دي. افغانستان کې د انټرپول پولیس د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.